چې د قسم کفاره څه ده بار بار بیان کړې ده او الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده کفارة الیمین دا د کم قسم د پاره لکه یو سړی وي چې زه به دا کار کوم او بیا ونه کړي او یا به یې نه کوم او ویې کړي قسم یې مات کړو نو دی به کفاره ورکوي هغه الله سورة المائده کې ذکر کړې ده فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم نو یاد یې که زه ته ښه په اسانۍ سره وایم د قسم کفاره د په 2 مرحلو کې ده اولنۍ مرحله چې یا لسو مسکینانو له خوراک ورکړه لس غریبانان به مړی یو ټیم بس څومره خوراک به ورکوې نو الله دې قرآن کې چې من اوسط ما تطعمون اهلیکم هغه چې تاسو یې په خپل کور کې به بچو په ښځه خوروئ یعنی نه به پکې ډېر اسراف کې او نه دا چې پالتو غونته کې دومره ډوډۍ دې راغستې ده خالي وچه ډوډۍ او سړي دې روانه کړې څه کې د قسم کفاره ده عام چې کوم خلک خوراک کوي هغه شان خوراک به پې وکړي که وریجې دې راغستې دي سر دې سالن راغستی دی غوښه دې راغستې ده یا دې پخ کړي دي یا اومه او په دې طریقې سره یا به دا وکړي یا د دې یا څه فایده ده یعنی اختیار دی تا سره یا کې اختیار دی یعنی یا به لسو مسکینانو له خوراک ورکې یا به لسو مسکینانو له کپړه او جوړه جامه ورکې ښه جوړه جامه به څومره ورکې د همدقه الله قرآن کې ذکر کړی همدقه شان دی چې ته څنګه عام کپړه استعمالوي لکه اوس د سړي دپاره د پښتنو په معاشره کې د سړي دپاره کمیس او پرتوک دا پوره وي یعنې دا جامه ده کمیس پرتوک ورکړه او به نورو معاشره هغه نور یا غلام او مریب آزادې چې دا نن سبا ناممکنه ده نشتی دا اولنۍ مرحله ده بیا الله وي فمن لم یجد نو که په دې دریو کې د یو هم وس نه رسي او دا د عوامو غټه غلطي ده چې کله هم د قسم خبر راشي بیا ګوره روجې نشم نیوی تصور وکړه د روجې نه مخکې نورې کیسې دي ته څنګه ډایرکټ روجې له ځي اولنۍ مرحله ده د قسم دې مات کو یا لسو غریبانو له خوراک یو ټیم یا لسو غریبانو له جوړه جامه یا غلام او مری ازادول یو سړی غریب دی نه د کپړو وس رسي او نه د خوراک وس رسي فمن لم یجد فصیام 3 ایام بیا به د 3 ورځې روجې نیسي دی به بیا 3 ورځې روجې نیسي او لازم نه دی چې پرله پسې نیسي دا بس پکې لا دا خبره کوي دا د بعضو مولیانو نه پکې موږ لا دا واورئ که نه سړی تعجب وکړي چې کله د مولیانو نه داسې مسله واوري وی مالداره ته به د دې دغه نه وی د دې خوراک او د جامې ولې اوس رسنا ته به د څه نو زه خو به ورته د روجو یم خو دلته الله دې خبرې سره به څه کوو او الله خو دا نه دي ویلي چې دا د غریبانو لپاره ده مالدارو لپاره قصه الټه که او د روژه ده او بیا خوراک دی داسې خو یې نه دي ویلي بعض مولیان هم که داسې خبره وکړي چې هغه سپا د آیت او د حدیث خلاف یې سړی ورته حیران جابر جي ولیږه چا راته کلیپ راولېږو وایي چې اودس ماته کې ټوپۍ به په سر وي نو اوس دا په دې مسله دلیل به د کوم ځای نه راوړي دا بعضو ذکر کړي دي په کتابونو کې شته دا باید او سړی ورته حیران شي چې یعنې ولې او په دې تا سره دلیل څه دی نو هغه هم په هغه ځای کې ووایي چې واورئ ګورئ دا مکروه دی خو هغه سره هم دلیل نشته او که دی دا اسمان را کوز کړي د ځمکې سره یو ځای کې او دا ځمکه راوچته کړي او اسمان ته ورسېد دلیل نشي پیدا کولی چې ته به سر هغه به پټی چې کله اودس ماتی کړي او دا بعض پکې څه ډکوس نیولی سړی ورته حیران شي لکه مولا یعنې ضمیر سړی نه ملامته کوي چې زه چې را کومه خبره کومه زه تر الله نه خو حیا نه کوي د الله نه چې څوک یېرېږي هغه ګډې وډې مسلې نه بیانوي خو زه تر الله نه خو نه یېرېږي دومره خو ویره کې د عوامو کې اوس یو کس راپاسي او راته وایي چې مولانا صاحب په دې څه دلیل دی نو بیا به ورته څه
نو بیا د هغوی سره ښکلی جواب صحیح د دې مولایانو سره وایي کتابونو دا مسله راغستې ده. ما د یو مولوي صاحب بیان اورېدو مسله یې بیانوله نو وی په دې مسله ډېر دلایل دي ډېر، خو دا وخت د دې نه دی چې موږ یې اوس بیان کړو. دا اوس ښکلې خبره ها. نو د ده چې کوم مریدان دي هغه وایي چې د مولانا صاحب سره دلایل ډېر وو، بدبختي زموږ دا و چې هغه وخت څه و، وخت مختصر و، مناسب نه و د دلایل د ذکر کول. نو دا خو په دې طریقې سره موږ ټول به دا وایو چې دلایل ډېر دي خو وخت څه دی، وخت مناسب نه و. لکه زموږ یو ملګری دی، هغه خپل ملګری دی، نو هغه دې کسانو راټینګ کړی و چې ته یو پروګرام وکړې د خپلو ملګرو، څه خوشحالي پرې راغلی و. نو هغه بیا دا خبره وکړه، ما سره ملاو شو، ما لکه دا پروګرام داسې چل کوي کوو مې، خو د الله له طرف نه منظوره نه وه. لکه میده چې ناشنا وزر پیدا کړو کوو مې د الله طرف نه منظوره نه وه. بیا خو زه هر څه کوم خو د الله طرف نه منظوره نه وه. دا بس داسې خبره وکړي چې د هغې بیا څه جواب ني څه به ورته وایې ورته. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او داسې علماو ته د الله هدایت وکړي چې څوک داسې مسلې بیانوي چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي، او چې عالم په منبر کښېني نو خپله خبره دې سل پیرې وتلي چې زما دا خبره قرآن او حدیث سره برابر ده که نه، ځکه چې الله به د دې تپوس کوي. رب العالمین دې موږ پوه کړي په دین باندې. وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.